را سره و دلته پر لاره تېرېدی ما ټینګ کړې السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مسیا څنګه ښه جوړ یې په خیر یې ژوند په خیر تېرېږي کور ته خیرات دی لویان کشنیان ګرده ښه یاست جوړ یاست حاجي صاحب هم ښه دی زه شکر دی چې ښه یاست څه پوښتنه وکړه پوښتنه وکړه دوې و درې وکړه خو دې وکړه وا جوړېدله زه د دغه دپاره مشتار وخت ما زه پوښتنې وکړې د افغانستان ولایتونه څو دي؟ د افغانستان ولایتونه څو دي؟ ته د الله سیسته قسم ودرېږه د افغانستان ولایتونه څو دي ګوره وروره پوښتنه چې ده مازغه غواړي څه غواړي؟ مازغه غواړي او مازغه چې بیا دي بادام پسته کاجو شنې زوڼې پلۍ قروت مانا شات دا شان غواړي صحیح دي فروټ تازه میوه شیدې پستې لاسي غوړي مازغه دا شان غواړي صحیح دي او دا شان چې بیا دي دا بادام پسته وانا دا اصل شان کاجو نه دا شان چې بیا دي دا پیسې غواړي او پیسې زما سره شته نه نو په دې وجه زه د دې پوښتنې جواب تا ته نشم درکولی اوس په دویمه پوښتنه خوند یې وکړه په سوره څنګه دی ته د خانان رقم ژوند کولی شې یاره د خانانو ژوند نو څه زور غواړي خو سهار پر 9 بجې راکښېنه ناوخته لمونځ قضا کړه وخت پرېوه یوه هګۍ ماته کړه او یو لسي والا بسکوټ وخوره دا د خانانو ژوند د خانانو ژوند نو څه زور غواړي نو خو تا پیسې نه نیاونه پیسې نسته هېڅ نارېغه یې پیسې خو دا یوه لسي والا بسکوټ دا خو نو ستا دماغ خراب دی زما دماغ هم را خرابوي ځه ولاړ no.